د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د والیبال سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د والیبال فدراسیون د استازولۍ په نوښت او د دې ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ په لاره واچول شوې. د دغه سیالیو وروستۍ لوبه د نوراغه او ورناغې د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د مینوالو له تود هرکلي سره مل وه. په پای کې د نوراغه لوبډلې د 1-0 خپل سیال ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. د یادو سیالیو تنظیمونکي وایي چې له دې لوبو څخه موخه د ځوانانو لپاره د سپورتي فرصتونو برابرول او د والیبال په برخه کې د غوره استعدادونو په ګوته کول دي. دوی ټینګار کوي چې د دې ډول پروګرامونو دوام کولی شي د ورزش په وده او د ټولنې په روغتیا کې مهم رول ولوبوي. د یادونې وړ ده چې د خلکو تود او پراخ هرکلی د دې لامل شو څو د سپورت مسؤلین وهڅول شي په راتلونکي کې هم په یاد ولسوالۍ کې ورته نور پروګرامونه په پام کې ونیسي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.